سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. په تخار کې د یوې نښتې په پایله کې 8 دولتي سرتیري وژل شوي او 3 نورې ټپیان دي. د تخار د والي ویاند وایي دغه نښته تېره شپه نږدې 11 بجې هغه مهال ترسره شوه چې یو شمېر طالبانو د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ پر پوستو بریدونه وکړل. د نوموړي په وینا په دې لړ کې یوه امنیتي پوسته هم د افغان ځواکونو له ولکې وتې ده. تر یوې ورځې ځنډ وروسته به نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د ځانګړي او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې یو ځل بیا د قطر په دوحې ښار کې پیل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلي په دغو خبرو کې به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتو او دا چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر وړاندې نه کارول کیږي تمرکز وشي او دغه ناسته به تر مازدیګره دوام وکړي. دا خبرې تېره ورځ د روژې د لومړۍ ورځې له امله درول شوې وې او په دې وقفه کې زلمی خلیزاد هند ته ولاړ او د هغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر سره په کتنه کې په دوحې کې د روانو خبرو او په افغان سولې بهیر کې د سیمې هیوادونو پر رول خبرې کړي دي. لویه څارنوالۍ به نن د ټاکنیزو کمیسیونونو د مخکینیو غړو دوسیې اړوند محکمې ته ولیږي. د دغه بنسټ ویاند وایي د یادو کمیشنرانو په اړه د دوی څېړنې بشپړې شوي او د نن ورځې په اوږدو کې به یې پایلې اړوندې محکمې ته وسپاري. د نوموړي په وینا تر اوسه د بدخشان او کونړ په 2 ټاکنیزو حوزو کې ټاکنیزو کمیسیونونو پر مخکینیو کمیشنرانو لګول شوي تورونه ثابت شوي دي. د بغلان پر امنیه قمندانۍ طالبانو له ډله ییز برید وروسته دغه ولایت امنیه قمندان او د امنیت آمر له دندو ګوښه او پر ځای نوي کسان وګمارل شول. د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال تېره ورځ د نوي امنیه قمندان او د امنیت آمر د پیژندنې په مراسمو کې په دغه ولایت کې د جګړې پر سم مدیریت له ټینګار سربېره خبرداری ورکړ چې د افغان ځواکونو د وسلو له پلورونکو سره به جدي قانوني چلند وشي. ویل کېږي د بغلان د امنیه قمندانۍ پر ودانۍ د 2 ورځې مخکې د 2 طالبانو په برید کې څه باندې 60 تنه وژل شوي او د ولسي وګړو په ګډون له 80 ډېر نور ټپیان شوي دي. وقتی که غرورتان بود از گشنگی نمیمونه مردم. معاش داریم، امتیاز داریم، امکانات داره به قماندانی داده میشه. از حق سرباز، از نان سرباز چیز مهمات فروشی را یک لحظه قبول ما نیست. کسی که مهمات فروشی پیدا شد ول چک میگیری کابل روان میکنی جرایم سنگین سارماله میکنی. نمیشه از خدای خود میپانم مواجه. در حق ملت ظلم نکنید مردم. او په فراه کې یو کس د یو قتل په تور د پولیسو له لوري ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه کس تېره ورځ د فراه ښار د 5مې ناحیې په شاوخوا سیمو کې یو کس د نامعلوم لامل له مخې وواژه خو تر پېښې څو ساعته وروسته نیول شوی دی. ویل کېږي له نیول شوي کسه اوس هم پوښتنې روانې دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امد.